څلوېښتم سوال دی چې آیا د غیر الله دپاره ذبح جایز ده؟ جواب: د غیر الله دپاره ذبح جایز نه ده، بلکې ذبح به صرف او صرف د الله سبحانه وتعالی دپاره د الله په نوم باندې کیږي. د الله نه ما سوا د بل چا دپاره ذبح کول یا د بل چا په نوم باندې ذبح کول دا جایز نه دي. الله سبحانه وتعالی قرآن مجید کې په سورة الکوثر کې فرمایي: فصل لربک وانحر. الله خپل نبی ته فرمایي فصل لربک، خاص د خپل رب دپاره مونځ کوه، وانحر او د خپل رب دپاره نحر قرباني ذبح کوه، د هغه نه ما سوا د بل چا دپاره ذبح مه کوه. نو د دې د وجې نه ذبح به صرف او صرف د الله سبحانه وتعالی دپاره د الله په نوم باندې کیږي. د بل چا دپاره ذبح کول دا جایز نه دي. ډیر خلک د پیرانو په نوم، د باباګانو په نوم زیارتونو ته راځي، هلته ذبح کوي. نو دا ټول حرام کارونه دي، د دې نه ځان ساتل پکار دي. ذبح د الله په نوم د الله دپاره وکړه، که هر ځای کې. نو د دې د وجې نه دا د الله سبحانه وتعالی دپاره کول پکار دي. حدیث کې راځي، امام مسلم رحمه الله په صحیح مسلم کې حدیث راوړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: لعن الله من ذبح لغیر الله. د الله سبحانه وتعالی لعنت دی وي په هغه چا باندې څوک چې د غیر الله دپاره ذبح کوي، د الله نه ما سوا د بل چا دپاره ذبح کوي، په هغه کس باندې په هغه چا دی د الله لعنت وي. نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم په لعنت ویلی دی، او هغه ذبح د هغې خوړل، د هغې غوښه هغه هم حرامه ده چې هغه د غیر الله په نوم باندې وشي. نو ذبح به صرف او صرف د الله دپاره کیږي، د الله په نوم باندې به کیږي. د الله نه ما سوا د بل چا دپاره ذبح کول یا د بل چا په نوم باندې ذبح کول جایز نه دي، بلکې حرام دي، او د هغې خوړل هم حرام دي.